ته اړتیا لري. په دې برخه کې موږ مجبور یو چې د هغو هېوادونو سره چې د کومو هېوادونو ساخت وي د هغوی سره په دې اړه تړونونه او توافقنامې ولرو او په همدې لړ کې مو لومړنی داسې یو تړون د روسیې هېواد سره وکړي تر څو موږ د روسیې تجهیزاتو څخه چې دلته موجود دي ښه استفاده وکړای شو او آینده دپاره موږ په دې برخه